بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د هوم مینیو د نمبر په ګروپ باندې بحث کوو. لومړی ما تیار یو ټیبل ډیزاین کړی ده ترڅو موږ تاسو وکولی شو د دې کمانډونو سره پوره او په عملي ډول سره آشنا شو. فرضاً ما سره یو شرکت ده، په دې شرکت کې ما سره څو تنه کارمندان دي چې په دې سیلونو کې د شی سیف کومه د کارمندانو آی ډي نمبر یې د دې ټولو لپاره د شی انتخابومه جنرال ځکه انتخابومه چې زه وکولی شم هم په دې سیلونو کې د شی سیف کومه اعداد او هم حروف. ولې؟ ځکه بعضې خلک چې ده هغوی دغه چې ده نمبر آی ډي چې ده هغوی په دې طریقې سره سیف کوي، فقط لیکي 1 2 3 په دې طریقې سره. بعضې نفر بیا داسې نه کوي، هغوی داسې کوي فرضاً یو کوډ په شکل لیکي، فرضاً لیکي A001 چې هم تشریف کړي داسې حروف او هم اعداد A002 په دې طریقې سره. فرضاً زه وایم چې ما سره په همدې شرکت کې څو تنه کارمندان دي، 5 تنه کارمندان دي په دې طریقې سره. سمه ده. په دې سیلونو کې د شی سیف کومه زه د کارمندانو نیمز یا نومونه. نو موږ تاسو پوهېږو چې نیم له څه څخه تشکیلېږي؟ د ټکس څخه. نو دلته راځم د شی انتخابومه ټکس. دلته موږ تاسو سره ټکس نشته ده یا حروف. نو راځم مور نمبر فارمټ څخه ټکس شی کومه اوکې کومه په دې طریقې سره. فرضاً ما سره 5 تنه کارمندان چې دي، لومړی د څه شي په نوم ده؟ فرضاً کمال په نوم باندې ده، بل فرضاً د خالد په نوم باندې ده، بل فرضاً د عمر په نوم باندې ده، فرضاً بل د علي په نوم ده، دا رقم بل فرضاً د خلیل په نوم باندې ده. په دې ځای کې فرضاً څه شي په نوم ده؟ ما سره خلیل په نوم باندې ده. سمه ده. په دې سیلونو کې د کارمندانو څه شی سیف کومه؟ پوزیشن یې. صحیح ده. موږ تاسو په دې هم پوهېږو چې پوزیشن له څه شي څخه تشکیلېږي؟ له حروفو څخه، یا به ډاکټر یا به انجینر. صحیح ده. دلته راځم د مور نمبر فارمټ څخه شی انتخابومه ټکس اوکې. سمه ده. فرضاً لومړی قانون ما سره شی ده هغه ډاکټر ده، دوهم فرضاً خالد شی ده ما سره انجینر ده، فرضاً د دریم شی ده ما سره فاینانس ده، څلورم فرضاً شی ده ما سره لکه آی ټي افیسر ده، او پنځم هم فرضاً انجینر ده. سمه ده. په دې سیلونو کې د کارمندانو څه شی سیف کومه؟ سیلري. د دې لپاره باید موږ څه شی انتخاب کړو؟ کرنسي انتخاب کړو، نه چې کرنسي ورسره خپله راشي. نو دا راځم د دې څخه انتخاب کومه؟ کرنسي. سمه ده. د دې یعنې انتخابولو فایده یې چې دلته موږ هغه انتخاب کړه، کرنسي انتخاب کړه، دلته فرضاً چې انتخاب کړو هغه ټکس انتخاب کړه. سمه ده. د دې فایده اوس تاسو ته معلومیږي. فرضاً د دې ډاکټر معاش ما سره څو ده؟ $2000 ده. سمه ده. خیر دلته څه شی ورسره راغی؟ افغاني ورسره راغی. نو دا بېرته ډیلیټومه. د دې ټولو لپاره څه شی انتخابومه؟ د دې څخه ډالر انتخابومه د دې طریقې سره. دلته موږ تاسو سره ګورو څو نوعه کرنسیانې دي، چاینیز ده، ایرو ده، خو دلته شی انتخابومه ډالر. سمه ده. ګوره دلته خپله به ورسره شي راشي، ډالر ساین ورسره راشي. سمه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې سیلونو لپاره د دې ځای څخه هغه نه وای انتخاب کړی کرنسي، نو دا د ډالر ساین ورسره په خپل سر نه راته. څنګه؟ زه یو بل شیټ ته راځم، زه فرضاً دلته شی ټاپ کوم، نوی شیټ اخلم، زه فرضاً د ټاپ کوم 2000. ګوره خپله ورسره دا نه راځي، یو کرنسي ورسره نه راځي. خو زه فرضاً د همدې سیل لپاره اوس شی انتخابومه؟ کرنسي انتخابومه. زه اوس ټایپ کوم 2000. ګوره یو شی ورسره راغله، یو کرنسي ورسره راغله، چېرته ډالر ته اړوم دا ډالر. سمه ده. د دې انتخابولو فایده همدا ده. سمه ده. فرضاً د دې بل کارمند معاش چې ده $1500 ده، د بل ده فرضاً $1000، د بل ده $3000، د بل هم ده فرضاً $2000. سمه ده. په دې سیلونو کې د کارمندانو چې کوم تاریخ په کوم تاریخ ما سره راغلي هایر ډیټ. سمه ده. اوس به په دې هم پوه شو چې ډیټ او لانګ ډیټ ترمنځ فرق څه ده. د دې ټولو سیلونو لپاره دلته شی انتخابومه شارټ ډیټ. سمه ده. او د دې لپاره لانګ ډیټ ترمنځ فرق باندې پوه شو. سمه ده. زه راځم د نن ورځې تاریخ سیف کومه، فرضاً 11/6/2022. دا شارټ ډیټ شو. په دې کې هم د نن ورځې تاریخ سیف کومه، فرضاً لیکم 11/6/2022. ګوره دې ترمنځ فرق باندې خپله پوه شو چې دلته کې هم لکه د ورځې نوم راغی او هم د میاشتې نوم، خو په دې کې نه راغلی. ګوره بیا هم د دې د انتخابولو فایده همدا شوه. که چېرته ما دې سیلونو لپاره لانګ ډیټ نه وای انتخاب کړی، نو دا په خپل سر پکې نه راته. فرضاً په دې شیټ کې زه د نن ورځې تاریخ سیف کومه،
11/6/2022 ګوره پکې رانغی که چېرې زه د همدې سیل لپاره د دې ځای څخه څه شی انتخاب کړم لانګ ډیټ انتخاب کړم او بیا نن ورځې تاریخ کې سیو کړم موږ تاسو ته به خپله پکې د میاشتې نوم د ورځې نوم څه شي راشي دې طریقې سره سمه ده انشاءالله په دې باندې پوه شولئ اوس راځو دې ځای څخه سیف کومه ټایم یعنې ما سره فرضاً زما کاربن سهار 9 بجې راځي 9 بجې راځي د دې ټولو سیریونو لپاره څه شی انتخابوم دې ځای څخه ټایم انتخابوم سمه ده فرضاً لیکم 7 o'clock AM صحیح ده ګوره ما سره خپله پکې هم دقیقه وخت راغی هم د ثانیې وخت راغی صحیح ده که چېرې ما د دې سیلونو لپاره ټایم نه وی انتخاب کړی نو دا خپل سر پکې داسې نه راته فرضاً په دې شیټ کې زه لیکم 7 o'clock لیکم 9 بجې سره لیکم تاسو دا وینئ چې ما سره پکې هغه دقیقه او ثانیه شان رانغلل صحیح ده نو د دې د انتخابولو فایده همدا ده اوس راځو په دې باندې هم موږ تاسو پوه شو چې د دې ځای څخه موږ څه شی کولی شو یو کرنسي انتخاب کوو فرضاً ما هلته مخکې څه شی پکې راغلی لکه دلته اوس ډالر ده نو غواړم داسې شي ته غواړم ایرو ته غواړم دې طریقې سره دا وایي صحیح ده یا چې ته غواړم افغاني ته دې طریقې سره سمه ده لکه ته هم ورسره انتخاب کوئ دې طریقې سره سمه ده زه غواړم بېرته فرضاً ټول چېرته غواړم ډالر ته غواړم سمه ده راځو دې ته دا څه شي لپاره انتخابوو دا د فیصدي علامه فرضاً دلته لیکم دې سیل کې فرضاً لیکم لس مثلا غواړم دې کې لیکم فرضاً شل همدا رقم 10 غواړم دې ټولو سره د پرسنټیج شی راشي علامه راشي دې طریقې سره په خپله سلو کې هم ضرب وي ځکه موږ تاسو پوهېږو چې فیصدي ده سلو څخه اخیستل کېږي صحیح ده راځو دې ته چې دا څه شی لپاره موږ استعمال کوو کاما سټایل صحیح ده د سیل مساحت زیاتوم فرضاً دې سیل کې ما سره یو غټ شی ده عدد ده دې طریقې سره سمه ده زه غواړم دا ما ته درې خانې څه شي بیل شي نو دا انتخابوم دې څخه چې انتخابوم کاما سټایل تاسو ګورئ چې ما سره څه شی شو ځان ته شو صحیح ده په درې خانو باندې اوس راځو دې لپاره چې دا موږ څه شی لپاره انتخابوو بېرته راځم ټیبل ته ګوره د ټیبل کې ما ویلو چې د دې کامن معاش ما سره شو ده $2000 ده خو لکه یا $2 نه بعد یو 2 صفر چې راغلی دغسې راغلی بیا لکه د اشاري خانه راغلی زه غواړم دا ختمه شي یا نوره هم زیاته شي نو که دا د انتخابوم دې سره ګوره 1 صفر شو دې سره بیخي ختم شو صحیح ده او دې سره کولی شو دا زیات کړم ګوره 1 صفر راغی تاسو وینئ 2 صفر راغله 3 شول 4 همداسې موږ څه کولی شو زیاتولی شو دې په خپل حال 2 صفر بېرته پرېږدم نو انشاءالله په دې سره موږ تاسو د نمبر په ګروپ باندې پوره پوه شو